د مریم او کامران د مینې لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. زه د 18 کالو وم چې یو هلک سره مې بې حده مینه پیدا شوه. د هغه هلک نوم کامران او زما مریم و. ما د انګلیسي کورس شروع کړی و او هره ورځ په خپل وخت کورس ته تلم. یو ورځ مې ناڅاپه سترګې په یو هلک ولګېدې چې هغه زما په تماشه و. هغه ډېرې ښکلې سترګې درلودې. د هغه د سترګو ښکلا زه ځان ته جذب کړم. تر لږ ځنډ وروسته مې وویل دا څه کوي چې داسې راته ګوري. بس خپلې لارې ته مې ادامه ورکړه. راغلم کور ته، خو سبا ورځ چې لاړم بیا همغه هلک په همغه وخت همالته بیا زما په تماشه ولاړ و. د هغه په لیدو زما د زړه درزه زیاته شوه او د وجود وینه مې ګرمه شوه. خو بیا هم ما خپلې لارې ته ادامه ورکړه او ځان مې تر کورس پورې ورسولو. خلاصه هره ورځ به هغه همالته ولاړ و او د وخت په تېرېدو یوه ورځ هغه هلته شتون نه درلود. کله چې ما وکتل هغه نشته نو زما زړه بې اختیاره خفه شو. په ذهن کې مې 100 رقمه خبرې راتلې. په هغې باندې به څه شوي وي، ولې نه ده راغلی؟ خو ذهن مې ډېر نارامه و. په درس هم پوه نه شوم. په خواشینۍ بیرته کور ته راغلم. ذهن او فکر مې د هغه هلک سره پاتې و او د سبا ورځې په انتظار وم. کله چې سبا شو زه ډېره په عجله د کورس په طرف روانه شوم. خو دا ځل هغه هلته ولاړ و او کله چې زما سترګې په هغه ولګېدې بې اختیاره مې په شونډو مسکا راغله او زړه مې خوشحاله شو. زما او د هغه دې حالت 2 میاشتې دوام وکړ. یو ورځ چې د هغه په څنګ را تېرېدم یو ورو آواز یې وکړ، هې ستا نوم څه دی؟ زما بدن حرکت د لاسه ورکړ او د خولې مې غږ نه راوتو. تر لږ ځنډ وروسته مې ځواب ورکړو، زما نوم مریم دی. او ستا؟ هغه ویل زما نوم کامران. ما ورته ویل ښه خوشحاله شوم او مخ مې ترې واړولو. ما چې 2 قدمه واخیستل هغه بیا آواز وکړ، مریم غواړم یو څه ووایم. ما هیڅ ونه ویل، فقط ودرېدم. وی ویل ته زما خوښه شوې او غواړم تا خپله کړم. غواړم کور دې وګورم. د دې خبرې اورېدو وروسته ما زړه غټ کړ او ورته مې ویل سمه ده زه درته کور ښایم. هغه ویل موبایل لرې؟ ما ورته ویل هو. د هغه نمبر مې خپل موبایل کې ثبت کړو او لاړم. د هغه د زنګ په انتظار وم چې د شپې 12 بجې د هغې زنګ راغی. په لړزېدلو لاسونو مې د هغه زنګ وکې کړ. نه ما خبرې کولې او نه هغه. لږ ځنډ وروسته مې وویل هلو او هغه ځواب راکړ. بالاخره په ورځ کې به مو یو ځل حتما خبرې کولې. د وخت په تېرېدو مې هغه سره لیونۍ مینه پیدا شوه او پرته د هغه نه به یوه ورځ په ما 1 کال تېرېده او د هغه هم ما سره ډېره مینه وه. په دې مینه کې 1 کال تېر شو او په دې 1 کال کې زما کورنۍ څو ځله په ما پوهه شوې وه او زه به یې د خبرو نه منع کولم. داسې وخت راغلو چې زه د کورس نه هم راوویستلم او موبایل یې هم رانه واخیستو او زه د کامران د حال نه ناخبره وم. هغه زما د حال نه او هره دقیقه به ما د قیامت په شان تېرېده. بالاخره مې د پلار د موبایل نه زنګ ورته وواهه او کامران ته مې وویل مور دې راولېږه په مرکه باندې، زه نوره انتظار نشم کولی. هغه ویل سمه ده زه مې کورنۍ درلېږم. کامران د یوې غریبې کورنۍ نه و. سبا ورځ د هغه مور او خور موږ کره راغلل او زه یې ولیدم. زه یې خوښه شوم خو د رښتې خبرې ونه کړې او همداسې بیرته لاړې. 2 ورځې وروسته د هغه مور او خور ورسره 4 نورې ښځې هم راغلې وې. زما مور ته یې وویل خورې صفا خبرې به کوو. زه مې زوی را لېږلی یم او غواړم لور د خپل زوی ته وکړم. د دې خبرې په اورېدو مور مې لږ څه غوسه شوه او پوښتنې یې شروع کړې، ستا زوی څه کار کوي؟ هغې ویل زما زوی پوهنتون وایي. مور مې ورته وویل خورې زما لور نادانه ده، هغه په خپل ښه و بد نه پوهیږي او زه خپله لور پردي قوم کې نه ورکوم. او داسې ډېرې خبرې ورته وکړې، ښه یې خفه کړې او هغوی لاړې. د وخت په تېرېدو بیا راغلل خو زه نه ورکولم. په ما هره ورځ د قیامت تېرېده. یو ورځ چې زما صبر نور نه کېدو زنګ مې د پلار له موبایل نه ورته ووهلو او په ژړا مې ورته وویل جان زه نور صبر نشم کولی، راځه چې لاړ شو. دوی موږ نه پرېږدي چې یو بل ته ورسیږو نو خپله به خپل قسمت یو ځای کړو. هغه هم وویل سمه ده لیونۍ، خفه کېږه ما ته لږ وخت راکړه چې زه لږ معلومات وکړم.
ما ورته ویل سمه ده. 2 ورځې وروسته مې بیا زنګ ورته وکړو او ورته مې ویل څنګه شو؟ هغه ویل ما هر څه آماده کړي، ځو کونړ ته، هلته به وګورو او توکل په الله هر څه به سم شي. ما هم ویل سمه ده، کله راځې؟ هغه ویل نن شپه 11 بجې راووځه. ما ورته ویل سمه ده. زه ټوله ورځ ورخطا وم او ډېره خفه وم. ما ویل زه ځم او خپل مور پلار او کورنۍ شرموم، خو زه مې د مینې د لاسه مجبوره وم او دا ګناه زما د کورنۍ وه چې زه یې په حلاله نکاح هغه ته نه ورکولم. بالاخره شپه شو او هغه وخت راورسېدو. ما چې د ورځې له طرفه ځان آماده کړی و او د 11 بجو په تمه وم. ساعت 11 بجې شو. ټول په خوب ویده وو او زه لاړم د دروازې په طرف. ما چې دروازه خلاصه کړه کامران ولاړ و. د هغه په لیدو مې ډار ورک شو او ووتلم. غېږه کې ونیولم او وی ویل جان مه ډارېږه، زه در سره یم. ما په خندا وویل بس زه هم نه ډارېږم او ورته مې ویل درځه چې څوک مو ونه ویني. د سړک په طرف مو حرکت وکړ. هلته موټر دراولی و. هر څه سم روان و. یو دم د شاله طرفه غږ وشو چې ګورم پلار مې ده او غږ یې وکړ ای بې ناموسه ودرېږه. ما چې مخ ور واړولو زه په څپېړه ووهلم او وغورځېدم. کامران یې په سوکانو ووهلو او وی ویل ژوندی دې نه پرېږدم. ما چې هغه ولیدو زه پورته شم او پلار مې د لاسونو څخه ونیوه. پلاره دا زما مشوره وه، کامران بې ګناه دی. کامران ویل نه نه زما کار دی، لور ته دې څه مه وایه. پلار مې کله په ما ورکولو او کله په هغه. په دې وخت کې مې ورور هم راغلو. زما ورور ډېر مهربانه زړه درلود او پلار ته یې وویل پلاره کور ته یې بوځه، خلک به راشي. ورور مې ما ته ډېر غصه و خو وار یې نه راباندې کولو او د لاس نه یې ونیولم کش یې کړم د کور په طرف او هلک مې پلار راوستو کور ته. کامران ډېر آرامه هلک و. په چوپه خوله مې پلار سره راغلو. وی ویل کاکا جانه زه درته ولاړ یم، که مړ کوې مې هم مړ مې کا، خو لور ته دې څه مه وایه، هغه بې ګناه ده. د دې خبرې په اورېدو مې د پلار غصه لا زیاتېدله. زما په طرف راغلو. زه یې دومره ووهلم چې نوره ما کې حرکت نه و. کامران مې پلار ونیول او وی ویل بس کا نوره جنۍ مه وهه. ما ووهه. پلار مې د دې خبرې په اورېدو بیخي لیونی شو. چیغې وهلې او هغه یې هم ډېر زیات ووهلو. ټوله کورنۍ مې راغله. شپه راباندې قیامت وه. ټول په یو طرف پو راته وی ویل چې مړه به یې کړو. ورور مې وویل نه دا کار ونه کوي، مرګ په موږ حق نه دی. اوس چې موږ ګیر کړل اوس ښه لاره یې دا ده چې نکاح یې وکړو. زما مور وویل نه زه دغې هلک ته دا په مرګ هم نه ورکوم. زه په کش کولو بوتلم او په کوټه کې تر 2 ورځو پورې بندي کړم او د کامران د حال نه ما هیڅ خبر هم نه درلود. شپه ورځ به مې په چیغو فریاد تېروله. کله چې له کوټې نه راوویستلم ما لومړۍ پوښتنه دا وکړه چې په کامران مو څه وکړل او په دې پوښتنه به ما ته هیڅ چا هم ځواب نه راکولو. په ما یې ډېر سخت وختونه تیر کړل. نه به یې پرېښودم چې چېرته لاړه شم. د کور نه بهر ځای په ما حرام کړی و. په کور کې به یو موبایل هم نه پرېښوده او زه د کامران په حال پوهېدلو لیونی کړی وم. په ما به هره ورځ قیامت تېرېده. زه له ژوند نه امیده شوی وم. ما نور نه غوښتل ژوند وکړم. ما پرېکړه وکړه چې ځان وژنه وکړم. ما له هر چا سره خبرې نه کولې او ځان مې په کوټه کې بندي کړی و. ما زهر وخوړل. لږ ځنډ وروسته زه بېهوشه شوی وم او روغتون ته یې وړی وم. ما چې سترګې خلاصې کړې زه ژوندی وم. ما په چیغو چیغو وژړل چې ژوند مو راته جهنم کړی دی، نو ولې مې نه پرېږدئ چې زه مړه شم؟ ولې ما سره ظلم کوئ؟ د دې خبرې په اورېدو مو مور په ژړا شوه. وی ویل څه کارونه دې شروع کړي لورې؟ ما وویل مورجانې خیر دی، زه هیڅ نه کوم، فقط دومره راته ووایه چې په کامران مو څه وکړل. مور مې وویل هیڅ نه، هغه ښه دی. په هغه شپه د پلار ډېر ووهلو. که ورور دې نه وی هغه یې وژلو. خو هغې ته یې وویل که زما لور په رښتیا درته ګرانه وي او غواړي چې مړه یې نه کړي د هغې نه لرې ګرځه او هیڅ کله د هغې په اړه فکر هم ونه کړي. د دې خبرو په اورېدو مې ډېر وژړل چې هغه به څنګه وي، چېرته به وي، څه به کوي. دې فکرونو لیونی کړی وم. وخت تېرېدو ما پسې جرګې ډېرې راتللې، زیاتې د خارج واله وي. زما مور لږ پیسه دوسته وه. زه یې یو هلک ته ورکړم چې هغه په بهر کې و. ما هم نور مخنیوی نه کولو ځکه چې زه ناهیله شوی وم او ژوند مې بېمانا و. بس هر څه وشول. زه نامزاده شوم.
کوژده مې وشوه. اوس زما 1 کال پوره شو د کوژدې او 1 کال کیږي چې زه د کامران د حال نه ناخبره یم. نه پوهېږم هغه به اوس څنګه وي، خو زما د ژوند خوږه خاطره ده او زما د زړه کور اوس هم په هغه آباد دی. زما او د کامران ژوند زما کورنۍ تباه کړو. له موږ نه خوشحالي واخیسته او د ژوند نه ناهیلې کړو. کامران مې په الله سپارلی دی. هغه چې هر چیرته وي روغ او جوړ د الله نه غواړم. هغه ما سره دوکه نه کوله. زه په حلاله نکاح غوښتلم خو ور یې نه کړم. او زه چې تر څو ژوندی یم زه خپل مور و پلار نه بخم او زه ژوند تیروم، خو د دې په هیله چې یو ورځ د کامران آواز واورم او د هغه د حال پوښتنه وکړم. زه د هغه په لټه کې شوم خو هغه ما هیڅ پیدا نه کړو. زه نه پوهېږم هغه ژوندی دی او که مړ، خو زه هره ورځ خپل ځان ته ډاډ ورکوم چې هغه به یوه ورځ راځي. هغه څوک چې 2 مینان بیلوي له دې کیسې نه دې درس واخلي او د چا زړه دې نه ازاروي. له مجبورۍ مې درته شا کړه، له مجبورۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه. تسلي مه راکوئ خلکو، تسلي مه راکوئ خلکو، لالی مې راولی چې زړه مې صبر شینه. په توره شپه مې پسې بوځئ، په توره شپه مې پسې بوځئ، تړلی زړه مې زنځیرونه ماتوینه. چا سره خوا کې لالی ناست وي، چا سره خوا کې لالی ناست وي، څوک په کلونو انتظار ورته کوینه. د زړه له درده څوک خبر کړم، د زړه له درده څوک خبر کړم، چاته نارې کړم چاته وکړم فریادونه. د دروازې زنځیر را جوړ کړه، د دروازې زنځیر را جوړ کړه، وزګاره خلک دي لمنې توروینه. ستا به زمانه ګیله کیږي، ستا به زمانه ګیله کیږي، زما د کور په خلکو نه رسی لاسونه. که د جهان طبیبان راشي، که د جهان طبیبان راشي، چې می جانان پوښتنه نه کړي و بمرمه. د جانان سترګې مې یادیږي، د جانان سترګې مې یادیږي، په خوب یې وینم چې ګیلې راته کوینه. زما مغرور لالی ته وایه، زما مغرور لالی ته وایه، په رنځ اخته جانان دی ډېر ډېر یادوینه.